په دنیا کې چې ګورو د من ستر اله پورې داسې یو لنډه کتنه چې و د تاریخ په اوږدو د الله جل وعلا عادت شریفه هسې راغلی چې څومره دشمن غټ وي څومره دشمن زیات مغرور وي دغسې درانه مجاهدین الله ورته پیدا کړي که داسې یو وړکی دشمن هغه مجاهدین هم د هغه استعداد په اندازه ورته پیدا کړي الله عز وجل دفاع کوي د خپل دین په هر وخت او چې څومره دشمن غټېږي څومره پړانګ ځینې جوړېږي څومره مغروري ته رسېږي الله جل وعلا دغسې شهامت والا بهادر او غیرتمند مجاهدین مقابل کې ورته پیدا کړي تاسې ګورئ نمرود هسې یو څوک و چې د ځمکې پر سر باندې د خدایي دعوه کړې وه د ځمکې پر سر د باداري او د خدایي دعوه یې کړې فانبیاء علیهم الصلاة والتسلیمات کی هغه پیغمبر چې دویم پلار دی د ټولو انبیاء علیهم الصلوات والتسلیمات او خلیل الرحمن لقب لري ابراهیم علی نبینا وعلیه الصلاة والتسلیم دغسې پیغمبر یې مقابل کې ورته راواستاوه د نمرود په مقابل کې یوازې دا نه چې ابراهیم علیه السلام پیغمبر بلکې د اولو العزم پیغمبرانو د ابراهیم علیه السلام سره تر آدم علیه السلام پورې وړاندې د لسو سکان پیغمبران دي شوي نور څه پیغمبران چې دي هغه د ابراهیم علیه السلام د اولاد دي د انبیاء او د رسولانو پلار ابراهیم علیه السلام او هغه پیغمبر هغه فدایی طلب پیغمبر چې د الله د رضا دپاره یې زوی هم حلالاوه اسماعیل علیه السلام یې پرېږدي یا اسحاق علیه السلام نو هغه جان فدا پیغمبر الله جل وعلا د نمرود مقابل کې راوست دا د عظیم اخلاص د عظیم مقام او د درنه تسلیمي کوم ځای ته بیا رسیږي یوه میاشت ورسره کومک شو یوه میاشت د ابراهیم علیه السلام سره کومک کېږي چې هغه نمرود آخر راغورځي د هغې غماش څه وژل کېږي فرعون کوم څوک و فرعون هغه څوک و چې دا یې ویل انا ربکم الاعلی د اعلی خدایي دعوه یې کړې وه الله جل وعلا مقابل کې بیا څوک ورته راست هغه پیغمبر ورته راستی چې د انبیاء علیهم الصلوات والتسلیمات په زرزرینه سلسله کې قهرمان پیغمبر موسی علیه الصلاة والسلام
موسی علیه الصلاة والتسلیمات آسی پیغمبرو چې غصه به ورغلل تر زغری به ویښتان راووت او هغه غصه و چې د غصې د وجې به پر سر باندې خلی ور واخیست چې غصه به یې اوج ته ورسېده په یو ادبي چاپېړه یو قبطي ځینې مړ شو یو ادبي چاپېړه موسی علیه الصلاة والتسلیمات دا الله عز وجل د فرعون مقابل کې راوسته د موسی علیه السلام هغه عظیم اخلاص عظیم مقام او خپل رب ته عظیمه تسلیمی هغه کوم ځای ته رسیږي چې د نیل سمندر ورسره کومک شو د نیل سمندر باندې فرعون او د هغه ډله ټوله واره باره شو ولله الحمد په آخر کې چې راځي یو عظیم کافر د چا په نامه راځي دجال یو عظیم کافر چې راځي د هغه د پاره الله عز وجل عیسی علیه السلام د اسمان راسکته چون دجال هغه قدرت ښکار کوي چې باران هم په قومنده وریځ هم په قومنده او د ځمکې ګل وګیا هم په قومنده او خزانه خرابو کې دای هم په قومنده دجال دغه یو عظیم ازمویشت راوړي دغه دجال مقابل کې الله جل وعلا عیسی علیه السلام راځي هغه نازولی پیغمبر د اسمانو سره ښکته کیږي او د هغه په نسب دغه دجال را نشکوري لكل فرعون موسى ولكل دجال عيسى او د پیغمبر علیه السلام سید الرسول محمد صلی الله علیه وصحبه وسلم په دې وخت کې چې ټول دنیا کوپر نیولې همواره دنیا دا څه کوپری طاقتونه و هلته د فارس پړانګو کسرا هلته د روم پړانګو قیصر او دلی القرى کی مکه معظمه کی ابو جهل و فرعون د امت الله جل وعلا سید الرسول ورترا واسطه د تورات یو برخه شاه صاحب را نقل کی وای تورات کی دا پیغمبر علیہ السلام مناقب په دې برخه او په دې عنوان و نبی الملحمه عیناه حمراوان من شدة القتال د جنگو پیغمبر دی د جګړو پیغمبر دی او سترګې مبارکې یې تکې سرې وي د ډېرې جنګونو من شدة القتال امته حمادون في القتال صف وفي الصلاة صف امت یہ سناویون کی امت دا اللہ عز وجل ستائن پر جہاد کی ہم صفوف وی محمدی امت او پر منزون کی ہم صفوف ان اللہ يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص
کله چې په دغه وخت کې یعنی دنیا د شرک سره ډک او د بت پرستی سره ډک د جهل د تیارو سره ډک دغه لوی کفاره فجره مشرکین یهود نصارا دغه ټول دنیا د کفارو مقابل کې الله جل وعلا سید رسول الله واسطه کله چې سردار دی د انبیاو امام دی د انبیاو او د ټول عالم غیرتمند دی علی الاطلاق د ټول عالم بهادر دی علی الاطلاق یو ژغ وشو مدینه منوره کې یو ژغ وشو چې څه دوام شي پیښ صحابه کرامو چې وشه تلاش کاوه چې څه پیښه ده که ګوري پیغمبر علیه السلام د اخوا سره ورسېدي ول شي نشته مشکل نشته ما معلومات وکړل دا ابو طلحه شام پر شاتوري آس باندې وختي بیا ووت او معلومات یې راغونډ کړلي سید رسول خپل راورسېد د حنین په غزوه کې چې دغه عظیم ازمایښت راځي ډېر صحابه کرام یعنی یو قسم یو طرف و بل طرف ته کیږي خو پیغمبر علیه السلام مخته ځي ابو سفیان ابن حارث ترملو دغه کچره نیولې چې دشمن راغلی خو پیغمبر علیه السلام به بیا په غمچینه ووالول مخته انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب پیغمبری شجاع دغه اشجاع پیغمبر دغه سردار د پیغمبران الله عز وجل د دې نړۍ د کفارو مقابل کې راوست نړۍ د کفار یو برخه